ان لله و انا الیه راجعون. په دې وخت کې د خیبر پختونخوا چې کوم خبرونه را روان دي او کوم حالت په دې وخت کې انتهایی افسوسناک دي. یو طرف ته اپریشن دي، ماټر ګولې دي، داغه بذریعہ باندې خلک چې کوم دي شهیدان کېږي لګیا دي مري. داغه نه علاوه بم دماکې دي، قتل او غارتګری دا امن بالکل نشي، فساد دي. لیکن بل طرف ته چې کوم دي د الله رب عزت طرف نه چې کوم دي یو امتحان راغی چې نن کوم سیلابون راغلي باغې کې د سینکړو په تعداد کې خلک شهیدان شوي دي او د بعضو بګي الله شونم نه دي ملاو شوي. بیا خاص کر کې د خیبر پختونخوا په علاقې په منیر کې یو علاقه دا پیر بابا الته کې یو پوره کله مکمل تباشه. تاسو په سکرین په نظر راځم چې ډېر شي ویډیوګانې چې هغه د غتون دي د اسلام، لیکن دا ویډیو د ثبوت په تور ده چې دا یو کله ده چې په دې کلی کې تقریبا اتیا کورونو هغه ټول کورونه چې کوم دي هغه د سیلاب وړي دي. دا غټان تاسو یې نه چې په دې ویډیو کې تاسو په نظر راځي چې دا هغه غټان چې د غرنه راغلي او باقی چې کوم د کورونو بنیادونه دي هغه نوم نشانه نشته. باقی چې په دغه کورونو کې کوم خلکو باقی کې اکثریت داسې چې هغه اډوروک دي او باز چې کوم دي داغه لاشونه میراو شوی دي. په دې وخت کې دومره حالت خراب دي چې حالت کې چې کوم کفن دي هغه نه ملاويږي، داغه قلت پیدا شوی، دومره زیات لاشونه دي، دومره زیات چې کوم دي بړي دي، هسپتالونو ډک دي. یقیني طور پر انتهایی د افسوس خبره ده. او په دې وخت کې د دې ویډیو جوړولو مقصد هم دغه دی چې دا زمونږ مسلمانان ورونه دي او به حیثیت مسلمان زمونږ ځمېداري جوړږي داغه په غم کې موږ هم شریک شو. حدیث شریف کې راځي المسلم کجسد واحد، مسلمان چې کوم دی هغه د یو جسم په مانند دي. څنګه چې د جسم په یو ځای کې تکلیف وي نو باقی جسم تم تکلیف وي. نو به حیثیت مسلمان د دې حادثه نه بعد د دې واقعې نه بعد موږ تم تکلیف ته یقیني طور پر. لیکن چې کوم خلک د خاندانونو والے دي چې کوم ژوندۍ پاتې شوي دي، ظاهره خبره ده الته کې په کورونو کې چې باقي کې ژوندۍ نه دي پاتې شوي، چې کوم بار ته تلو یا دا غږی کې نو په دغه موقع باندې موجود نو، یقیني طور پر هغه په دې وخت کې انتهایی پیغام کې وي. نو داغه پیغام کې موږ برابر شریک یو او یقیني طور پر دا حادثات ناګهاني افات دا د الله رب عزت طرف نه یو ازمایش او نبی علیه الصلاۃ والسلام د دې ناګهاني افاتونه پناه غوښتي دا. نبی علیه الصلاۃ والسلام د ناګهاني مرګ نه چې کوم پناه غوښتي دا. حدیث شریف کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کله قیامت نږدې شي نو د قیامت یو علامت دغه دی، یو نشانی ده چې ناګهاني مرګونه به زیات شي. نن موږ تاسو ګورو چې ناګهاني مرګونه ناګهاني افات دومره زیات شوي دي چې تعداد نه ده. بهرحال په دې حواله سره رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ تاسو ته مسنون دعاګانې خودلې دي چې د هغې موږ تاسو اهتمام وکړو. افسوس خبره ده چې دغه طرف ته زمونږ ذهان نشته. نبی علیه الصلاۃ والسلام د هر مسلې موږ تاسو ته حل خودلې دي. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام بچ دا دعاګانې ویلې مسنون دعاګانې، دا به امت ته یو ترغیب ورکو، یو تعلیم ورکو چې تاسو د دې دعاګانو اهتمام کوئ، چې د دې دعاګانو اهتمام کوئ نو د اسباب سره د دې دعاګانو اهتمام کوئ نو الله رب عزت تاسو د ناګهاني افاتونه بلیادونه به څنګه تاسو حفاظت کړي. یو مختصر دعا ده هغه ته خیمه هغه یاد کړئ، صارم وایي ماحامم وایي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. دا یو دعا ده. د دین علاوه دعای انس چې کوم دعا حضرت انس رضی الله تعالی عنہ ته نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث شریف کې راځي چې یو ځل حضرت انس رضی الله تعالی عنہ چې کوم کور لري الته کې اور ولګي د آس پاس خلک راغې، یو کس راغې وې ته فرمایله چې اے انس ستا چې کوم کور لري هغه ته آس پاس اور لګېدل، ستا کور ته خطر ده. چې زما کور ته خطر نشته. بیا یو بل کس راغی چې اے انس ستا چې کوم کور لري هغه اور اغسته هغه چې بالکل نشي کېده. بیا چې کله هغه اور مړ شو چې یو کاتنو چرچا پیرا بورا زینو سوی دغه کور به کې بشو نو هغه ته تاسو کو تا په دومره اعتماد سره دا خبره څنګه وکړه چې ستا کور نه دی سوی. نو هغه فرمایله چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا خو دلې و هغه دعا ما سار ویلو نو ماته دا یقین چې زما کور د نقصان، زما مال جان، زما چې بچی دی هغه د نقصان نشي رسیدي. هغه دعا صدا هغه تم خیمه په سکرین باندې تاسو په نظر راځي. دا دعا یاد کړئ، سارم وای ماحامم وای الله رب عزت تاسو حفاظت دي، تاسو مال جان، تاسو بچو حفاظت پکې. اللهم انت ربي لا اله الا انت عليك توكلت وانت رب العرش الكريم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. دا دعا سارم وای ماحامم وای ان شاء الله تعالی الله رب عزت په چګم دي ناګهاني افاتونه چګم دي حفاظت کوي. باقي یو خبره د دام کول غواړم څومره چې زموږ پښتانه رونه دي په دې غرونو په سیمه کې پاتې کېږي یا په سمه کې پاتې کېږي نو ته زما دا پیغام دی چې چرې هم چې کوم خړ وغیره وي وچ خړ اکثر داسې چې خړ ونی وچی وبو نوم نشان بګیم نه الته کې خلک چې کوم دي آس پاس کورونه جوړ کی چې په دلته کې خود وبو نوم نشان هم نشته یاد وساتي دا وبچ کوم دي دا کسل کاله بعدي
یا 200 کال بعد هغه خپل اغزې نه پرېږدي، نو پکار دا ده چې موږ تاسو د داسې ځایونو کې چې کوم دی آبادي نه کو، بلکې په داسې ځای کې موږ آبادي کو چې هغه د خوړ وغیره نه ډېر لري محفوظ وي. نو پکار دا چې موږ اسباب هم اختیار کو. بهرحال په دې حوالې سره چې کوم د حادثه شوې ده، نقصانات شوي دي، په دې غم کې موږ برابر شریک یو. الله رب العزت چې څومره شهیدان دي الله رب العزت داغو مغفرت نصیب کړي، درجات یې بلند کړي، چې څومره لواحقین دي الله رب العزت هغه ته صبر جمیل نصیب کړي. اجازت راکړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.